د الله رسول صلی الله علیه وسلم والصلاة نور، المنز د مؤمن د پاره نور دی. الته په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایلی یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم. د محشر په ورځ باندې به الله جل جلاله هر انسان به د خپل ایمان په نور باندې مخ ته تک کوي. حتی په حدیث شریف کې داسې لا هم راځي چې انسان به بل ته وایي چې ته ودرېږه دا ستا له نوره زه استفاده وکړم د سره ولاړ سم مخ ته. نو د محشر د ورځې نور هغه دا ستا لمونځ دی، د قبر نور هغه دا ستا لمونځ دی چې دا 5 وخته ته لمونځ کوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدقة برهان، صدقه کول، صدقه چې دا د مؤمن مسلمان د پاره دا دلیل دی د پر ایمان باندې. والصدقة برهان، صدقه چې دا دلیل دی د پر ایمان باندې، د په اسلام باندې. والصبر ضیاء، او صبر کول پر مصیبتو په غمو باندې دا د لپاره روشنايي ده. په دنیا کې باندې الله جل جلاله د سینه په صبر کولو باندې به الله ور منوره کی، فیض و برکت به الله پر سینه باندې راو. او په قبر کې به الله جل جلاله د دې دنیا په غمو باندې د صبر کولو سبب الله جل جلاله یو روشنايي الله جل جلاله د تور نصیب قبر به باندې ور منوري. او د اخرت د ورځې لویه برخه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.